بسم الله الرحمن الرحیم. یولسم درس ته ښه راغلاست درته وایم. زموږ تاسو د نن ورځې موضوع چې ده هغه په ډیټا کلیکشن باندې څرخي. لکه څرنګه چې مو دوه مرحلې تکمیل کړي او اوس په دریمه مرحله کې موږ تاسو په ډیټا کلیکشن باندې بحث کوو، ځکه موږ تاسو دریم سټیپ چې دی هغه ډیټا کلیکشن دی. نو بناً په مخکني درس کې موږ تاسو د ډیټا کلیکشن څو اساسي اصلاحات چې په حساب باندې هغه موږ تاسو ټول په نظر تیر کړل. نو په همدې سلسله باندې موږ تاسو نن ډیټا کلیکشن میتودونه وایي چې موږ تاسو د خپل شاخصو لپاره ډیټا جمع‌آوری کوو په کوم میتود باندې مخته لاړ شو. دلته ما یو مثال ورکړی دی. د مثال په ډول تاسو فرض کړئ چې تاسو یو نوی هوټل پرانیستی دی، نوی رستورانت هم پرانیستی دی. تاسو نه پوهیږئ چې خلک د موږ د نوي رستورانت خدماتو نه یا کوم خواړه چې تاسو ورکوئ د هغو نه راضي دي که نه دي راضي، او تاسو نه پوهیږئ چې موږ اوس دا معلومات په کوم شکل باندې جمع‌آوری کوو. نو دلته په همدې حساب باندې تاسو کولای شئ چې ډېر آپشنونه ولرئ. کله چې تاسو یوه سروې ډیزاین کوئ او په خپلو مشتریانو ته یې د ښار په مختلفو برخو کې په مختلفو ځایو کې ولېږئ. سروې خو معمولا یا مثلا په فزیکي شکل د پاڼې په ډول باندې لیږل کیږي یا په تلیفون کې لیږل کیږي یا د ایمیل له لارې لیږل کیږي. په مختلفو ډولونو باندې موږ کولای شو سروې کنډکټ کړو. یا مثلا د مثال په ډول تاسو کولای شئ چې څو شپږ اووه دانې مشتریان په یو ځای کېنوئ او د هغو مشترک نظر واخلئ، لکه فوکس ګروپ غوندې په حساب باندې. نو په مختلفو شکلو تاسو کولای شئ چې د خپل رستورانت د غذا په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړئ، چې د تاسو غذا د خلکو خوښي که نه خوښي، خوندوره ده یا نه ده په حساب باندې. نو د ما دلته هدف و مقصد هغه شی دی چې مختلف آپشنونه د ډیټا کلیکشن لپاره موږ تاسو لرو او هر میتود په مختلفو ځایو کې د استفادې وړ دی. ځینې میتودونه ډېر قیمته دي، ځینې میتودونه ډېر ارزانه دي په حساب باندې، او ځینې میتودونه مثلا د یوه خاص اکټیویټي یا فعالیت لپاره په کار باندې وړل کیږي. نو په همدې حساب باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې لکه د وخت هم چې ما وویل چې موږ تاسو مختلف میتودونه لرو، یعنې ډیټا کلیکشن مختلف میتودونه دي. مخکې مو ویلي وو چې ډیټا کلیکشن میتود دغه تخنیک څخه عبارت دی، دغه پروسس څخه عبارت دی چې دغه په واسطه باندې موږ تاسو ډیټا جمع‌آوری کوو. نو هر میتود خپل اډوانټیج په حساب باندې، یعنې ګټې چې دي او یا ډیس اډوانټیج یا زیانونه چې دي دا لري، چې په راتلونکي برخه کې به موږ تاسو په دې باندې مکمل بحث وکړو چې اوس مثلا د سروې ګټه څه شی دی، سروې تاوان څه شی دی. او ځینې میتودو ته مثلا ډېر ډیټا کلیکشن ډېره ډیټا په کار کیږي، او په ځینې کې موږ تاسو کولای شو تنها کوانټیټیو ډیټا جمع‌آوری کړو، په ځینې کې کولای شو تنها کوالټیټیو ډیټا جمع‌آوری کړو. نو په همدې باندې موږ تاسو بحث کوو. د موږ تاسو نننۍ موضوع چې ده په همدې باندې څرخي، څو دې ته چې د موږ تاسو ډیټا کلیکشن میتودونه چې لکه وخته چې ما ورته وویل. اول ډیټا کلیکشن میتود چې دی په حساب باندې هغه څه شی ده، سروې ده. سروې موږ تاسو ټول پیژنو، موږ تاسو په سروې کنډکټ کړي وي. په سروې کې څه پوښتنې ځای په ځای کیږي د یوې موضوع په تړاو باندې، او هغه موږ تاسو کولای شو لکه وخته چې ما ورته په فزیکي شکل باندې خلکو ته ولیږو، یا د ایمیل له لارې یا د تلیفون د لارې. ولی اوس وختو کې موږ تاسو کولای شو چې د اجتماعي رسنیو د لارې خپله سروې ولیږو مختلف خلکو ته په ایمیل کې یا
خلک چې مې له رسنیو تاسو شته دي خو ټول مسله لري چې دغه اجتماعي رسنۍ لکه ټویټر فیسبوک انستګرام مو تاسو مثلا په کوبو کې یو اوپن ډیټا سورس په وګ مو تاسو په سروي ډیزاین کو یا په د ګوګل کوم سافټویر چې دی په وګ کې مو تاسو کله شو چې سروي کا ډیزاین کو یا سروي مونکی د پیسه باندې الینک روخلو د خپل ملګری سره شریک کو او هغه په باندې یو نظر وکړو نو پر صرف باندې د سروي ډسکرپشن د سروي ګټه چې د سروي ګټه دا چې په سروي کې مکلل شي چې دوه ډول معلومات هم کوانټیټي معلومات او هم کوالټیټي معلومات کوانټیټي معلومات خو یا کوانټیټي ډیټا په دې باندې متوس بحث کړای و چې په نمبر پرسنټیج ریشیو باندې ځکه یو کوالټیټي عموما سټیسفیکشن فیلینګ او بیهیویر او دا متوس اندازه کوي یا خو بعد چې مثلا یعنی په دې باندې متوس بحث کړی چې کوالټیټي او کوانټیټي یعنی په دې کې د سروي ګټه دا چې کوانټیټي او کوالټیټي ډیټا متوس په سروي په باندې جمع کولای شي او کله چې د ډیټا د ډېر خلک نه ټوله کو ځکه موږ ته سروي ډېر اسانه متوس په د اجتماعي رسنۍ د لارې کولای شي چې خلک سره شریک کو خپل ډیټا ټوله کو په مربوطه موضوع باندې ولې زیانونه هم لري زیانونه د چې سروي په یو داس شخص په ډیزاین کو چې هغه ښه ایکسپیرینس شخص وي په د باندې چې هغه کوم متوسط چې کله ډیزاین کو یعنی متوسط کله ډیټا کلیکشن کو دغه تحلیل ته او دغه یوزج ته باید متوسط یو کو فکر وکړو یو د غیر د ډیس اډوانټیج چې دا رقم خلک متوسط ډیر کم اندازه باندې پیدا کولای شي بل دا چې ځنه پښتنې چې دی په سروي کې مثلا متوسط چې زایب څه کول کا کوم کوېشن هغه خلک په مختلفو ډول تفسیر کوي په حساب باندې هغه یعنی کوېشن باید ډیر واضح وي نو په دې حساب ډیر مودریټ شخص ته اړتیا ده په حساب باندې نو هغه کوېشن هرڅوک په خپل زړه تعبیري وي خصوصا په کوالټي ډیټا کې بل لسته چې کېدای شي چې قیمت څملي قیمت پریوزي دا په دې پیراله لري چې څومره خلک مو تاسو سروي کوو یعنی که ډور سروي په حساب باندې هغه به مو تاسو سره خصوصا د قیمت پریوزي او یعنی پاري مو تاسو وشو کمپاین په شکل باندې بیا بیرته ټلو او که ډیجیټل یار باندې خیر تمره قیمت نه تمامي بل خبره ده چې ډیر وخت نسی سلو ډیزاین د په حساب باندې نه مطلب چې موږ تاسو باید ډیر دقت نه کار وکړو چې ټلیفون ځای کې او په دې باندې پوښتنه سره کوم د خپل پښتنه یوز کو او انا انالیسز وکړو په د مثال په ډول باندې دویم میتود چې دغه فوکس ګروپ دی فوکس ګروپ لکه څنګه چې ما درته د سمال ګروپ او خلک چې تقریبا یاتونه دولس پورې کسان موږ تاسو د یو ځای کې نو یو مشخصه موضوع کو بیا دغه ریاکشن په حساب باندې لیکو دا فوکس ګروپ دی فوکس ګروپ خپل عموما چې دی د کوالټي ډیټا لپاره موږ تاسو څنګه کو استفاده کوو ځکه چې په وګ کې عموما ګټه دا چې د کوالټي ډیټا لپاره موږ تاسو چې کو د فوکس ګروپ استفاده کوو ځکه موږ تاسو البته ټول ډسکرپشن دی یعنی خلک خبرې کو په حساب باندې موږ تاسو څنګه کو ډیټا جمع وکړو استفاده کې د کوالټي ډیټا لپاره کم قیمت لري ګټه دا یعنی په کم مسافه باندې موږ تاسو کله شو او فوکس ګروپ یو بل ګټه ده چې په هر وخت کې کېدای شي د مثال په ډول یعنی ډېر کویک دی متوسط کله شي چې په لاس شل دقیقو کې د ماسپښین په ټیم کې او مثلا سهار په ټیم کې یعنی په ډېر کم وخت کې متوسط فوکس ګروپ کانټاکټ کوو خبرې ورسره وکړو او خپل ډیټا ټوله کوو فوکس ګروپ خپل مشکل ډیس اډوانټیج چې دی زیانونه چې دی هغه هم لکه یو داس شخص ته اړتیا لري چې هغه مدیریت کو ډېر سکیل ولري او بل خبر ده چې په دې کې کوانټیټي ډیټا لیمیټډ ده یعنی په هیڅ حساب ده تقریبا موږ نشو کوانټیټي ډیټا مثلا جمع وکړو
بله خبره دا ده چې د لکه ګروپ غونته شکل دی موږ تاسو نشي کولای چې پرسنلی در نفر ډیټا مثلا موږ تاسو څنګه کو ولرو ځکه دا یو داسې شی دی چې هغلته پرسنل ډیټا نشي جمع کېدلی ګروپ دی بل زیان یې دا دی په حساب باندې او بله دا ده چې د لږ خلک نه موږ تاسو څنګه کو ډیټا جمع کوو نسبت سروې ته نسبت لکه ډیټا کلکشن میتودونه چې دي دریم هغه چې د انټرویو ده انټرویو موږ تاسو ته عموما معلومه در که په تلویزیون کې یو نفر ناست وي د بل نفر نه پوښتنې کوو مشخصې پوښتنې وي لیکل شوې وي د سروې سره فرق دا دی چې د سروې پوښتنې مخکې ځای په ځای شوې وي او خلکو ته لیږل شوې وي او هغو ته نشي کولای چې مثلا بحث و گفتگو پرې وکړي سروې خپله خلک فرم یې ډکوي درته ولې په انټرویو کې مشکل دا دی چې تاسو باید هغه پوښتنې د خلکو نه وکړئ او هغه ولیکئ جزئیات یې ټول ولیکئ یعنې فرم خپله ډک کړئ په حساب باندې یو دا دی چې وان ان وان باید ټولو خلکو سره کنورسیشن وکړي لکه د انټرویو فارمات دی موږ تاسو په موږ کې معلومه دی او خو هغه دا د ګټه یې دا ده چې د کې موږ تاسو کوالټیټیو ډیټا دپاره موږ تاسو جمع کوو په دې خاطر باندې چې اکثریت وخت موږ تاسو د خلکو نظر اخلو د خلکو آیډیا اخلو په حساب باندې نو کوالټیټیو ډیټا جمع کوو او بله خبره ده چې تاوانونه یې دا دي چې یو سکیلډ انټرویور ته لکه یو قوي شخص ته ضرورت دی چې هغه انټرویو په سم شکل مدیریت کو او پوښتنې مربوطه پوښتنې وکړو په ځواب باندې باید بیرته دی پوه شي بله دا ده چې موږ تاسو ډېره کم کوانټیټي ډیټا لکه تقریبا 15 حساب ده لکه فوکس ګروپ کې چې موږ ته د کوانټیټي ډیټا لیمیټیشن دی یعنې موږ تاسو دوه ډوله ډیټا په دلته نشي جمع کولی کوانټیټي او کوالټیټي ولې که وي هم هغه به ډېره کمه وي بله خبره ده چې د ډېر کم خلک نه موږ تاسو کولی شو چې ډیټا جمع کړو په دې حساب باندې چې دا ډېره ټایم کنزیومینګ دی یعنې وخت ډېر زیات نیسي یعنې په دې حساب باندې ډیټا چې ده د کم خلک نه جمع کېدای زیانونه دي په حساب باندې په دې هم بحث وکړئ د چې دا زیانونه شول او څلورم میتود چې دی ابزرویشن دی ابزرویشن لکه موږ تاسو پیو ابزرویشن دا معنی چې تاسو مخامخ ته یو چا ریکارډ وکړئ په حساب د مثال په ډول تاسو چېرته یوه ټرینینګ ته ځئ تاسو هغه ډایرکټ ابزرویشن کوئ نو تاسو باید هلته کښېنئ او تاسو فرض که هغه ټول حالات وڅارئ په حساب باندې ریکارډینګ وکئ بله خبره چې په فزیکي شکل باندې تاسو باید هلته حضور ولرئ د دوه هغه دا ګټه ده چې په کم قیمت سره موږ تاسو کولی شو چې معلومات جمع ولیکو او دواړه ټایپ د ډیټا کولی شو چې هم کوالټیټي وي هم کوانټیټي ځکه چې هلته موږ تاسو ته معلومي هغه ډیټا موږ تاسو جمع کولی شو ولې زیانونه یې په دا دي چې لکه د سروې د فوکس ګروپ غوندې دو ته هم یو داسې شخص پکار دی چې هغه په ابزرویشن کې یو ښه سکیلز او پوره مهارت ولري او که چېرته ډېر زیات تعداد وي په یو هغه کې مثلا فرض که تاسو چې یو ټرینینګ ته ځئ په هغه کې 200 یا 1.5 کسان وي نو په هغه کې ابزرویشن لږ سخت دی ځکه چې تاسو نشئ کولی چې هر څوک ابزرو کړئ په حساب باندې نو تاسو تقریبا 2-3 ابزرور ته ورسي چې باید هغه موجود وي هلته تاسو ابزرویشن وکړو په هر صورت باندې یو ښه میتود دی موږ تاسو کولی شو چې کوالټیټي او کوانټیټي ډیټا جمع ولیکو او مشکلات یې دا دی چې یو ښه سکیل ابزرور باید ولرو او د غټو ګروپونو کې لکه دا اوس چې موږ ته فرض کړئ ټرینینګ دی ډېر پارټیسپینټ لري دغه دپاره بیا سخته ده چې موږ تاسو ټول د پارټیسپینټ نظر واخلو یا په دې شکل باندې نور پنځمه ډاکومنټ ریویو ده ډاکومنټ ریویو لکه د کوم ډاکومنټونه چې اوس فرض که پروژه کې په کار شوي دي یعنې موږ تاسو د هغو ریکارډ کړی دی په پایله کې مو ساتلي دي کله چې موږ تاسو د دې نه هم ډیټا جمع ولیکو دا هم کم قیمت دی ګټه یې دا ده بله خبره یې دا ده چې
مثلا په دې باندې پیږي چې دا ډیټا څنګه په کوم وخت کې مثلا بدلون کړی تغییر کړی دی او کوالټیټي او کوانټیټي ډیټا موږ تاسو څنګه دواړه د پوسټ باندې جمع کولای شو او زیان یې دا دی چې وخت ډیر ضایع کوي او بل خبره چې کېدای شي معلومات مکمل نه وي فرض کړه ځینې دوسیې دي چې په کې مکمل اسناد نه وي ښودل شوي یا صحیح نه وي یعنی دلته اکثریت بایس لکه ماشي ته یو اړخیز قضاوت بیا زیږي بیا موږ تاسو ادعا کوو چې د ډیټا صحیح نه ده په حساب باندې فرض کړه لکه تاسو یو پروژه کار کوئ او تاسو په پروژه کې د تدارکاتو د پروسې مختلف اسناد ضبط کوئ ولی په بیلو کې فرضاً یو څه بیلونه نشته دي فرضاً خریداري م کړې ده بیلونه یې ورک دی څه رقم دی نو دا بیا مثلا څنګه کې تاسو د ډیټا اکیریټ نیسئ دا زیانونه دي ولی که چېرته یوه مکمله دوسیه وي او ټول معلومات ثبت شوي وي بیا ډېره ښه ده ولې دا ډیس اډوانټیج هم لري او اډوانټیج یې هغه شی دی چې په لو کاست باندې او په هر وخت کې موږ تاسو کولی شو چې د ډیټا کوانټیټي او کوالټیټي ډیټا جمعواري کړو پنځمه برخه چې دغه دا په لابراتوار کې استفاده کیږي او دا هغه دی چې موږ تاسو په لابراتوار کې عموما لکه د دې په سمو تاسو کولی شئ کوانټیټي ډیټا ریلیبل کوانټیټي ډیټا موږ تاسو معلوم کړو د مثال په ډول د انسان د وینې سپین کرویات د انسان د وینې سره کرویات یا د تبې کچه فرضاً یا مختلف نور ټیسټونه دي یا مثلا په کرنې په سکتور کې مختلف موږ تاسو لکه پی ایچونه چې موږ تاسو پیدا کوو فرض کړه د غذایي مواد په خاوره کې نو دا ریلیبل دی یعنې دا مطلب چې د ټولو نه ټرست یعنې خو تا په دې واسطه باندې تعلیم کړی چې کوانټیټي ډیټا موږ تاسو څنګه کړو جمعواري کړو تاوانونه یې دا دي چې یو داسې شخص ته اړتیا موږ تاسو لرو چې هغه په لابراتوار باندې سم صحیح پوه شي او مکمل سکیل ولري او د ټولو شیانو سره څنګه آشنایي ولري قیمت ده یعنې دا ډېر قیمت تمامیل که موږ تاسو ته معلومیږي چې یو ټیسټ مثلا په ډېر لوړ قیمت باندې ترسره کړي وخت هم نیسي اکثریت ټیسټونه که تاسو ته معلومه وي په طب کې یا په زراعت کې چې یا په انجینرۍ کې فرضاً چې موږ تاسو په کار باندې وړو تقریبا 2 ورځې یوه هفته لکه استکان فرض کړه کانکریټ چې مثلا امتحان کې وي یعنې مطلب دا دی چې وخت نیسي ولې ډیټا یې ډېره اکیوریټ ده او ډېره ریلیبل ډیټا ده په حساب باندې دا هم د ډیټا کلیکشن یو میتود دی آخري میتود چې دی په کمیونټي کې ورکشاپ دی میټینګ دی موږ تاسو مثلا یو پابلیک میټینګ کریټ کړو په داسې ځای کې چې هلته کمیونټي خلک ټولي او هر څوک خپل نظر ویي د دې په واسطه باندې موږ تاسو کولی شو چې ډېر خلک جمعواري کړو ګټه یې دا ده چې او بل هلته موږ تاسو اوپن ډسکشن ولرو هر څوک خپل فکر او طرز او بیان کړو په حساب باندې موږ تاسو کولی شو چې کوانټیټي ډیټا نه البته کوالټیټي ډیټا ولرو یعنې د ډېرو خلکو نه عین که دا فرض کړه که فوکس ګروپ دی اتو د 12 کې ولې کمیونټي ورکشاپ یا میټینګ موږ تاسو د ډېرو خلکو نه څنګه کوو ډیټا جمعواري کوو د هر څوک چې مثلا کولی شي خپل نظر هلته بیان کړو موږ تاسو کوو د دو هغه چې دی د تاوان دا ده چې د ارګنایزینګ یا ایچ اپ حساب څخه دا ډېر سخت دی وخت یې باید موږ تاسو څه ریسورسز استفاده کړو داسې د خلکو تشویق خاطر باندې تاسو کولی شئ چې ریفرشمنټ ونیسئ یا څه اندازه ترانسپورټیشن یا څه پیسې ورکړئ چې خلک تشویق شي تاسو ته خپل نظر په ښه شکل باندې ووایي په هر صورت باندې ریسورسز ته موږ تاسو اړتیا لرو وخت او البته وخت خپله په ریسورسز کې شامل دی او د دې ارګنایزیشن ډېر سخت دی چې موږ تاسو ارګنایزینګ د دغه هغه وکړو څه ورته وایي د کمیونټي ورکشاپ وکړو داسې سکیل خلک کسان پکار دي چې هغه دغه سم صحیح مانیج کا و کوم نوټونه واشای چکلی
هغه باید سم صحیح واخلي د خلکو نظر ټول واخلي یعنی د معلوماتو جمعواري کول په حساب باندې دا لږ سخت دی نو دا د کمیونټي ورکشاپ یا میټینګ ګټې او تاوانونه موږ تاسو ډېر نور میتودونه هم لرو چې په هغو باندې په راتلونکي کې بحث وکړو د اوس لپاره همدومره کافي دي او عموما په مانیټرینګ اینډ ایوالویشن کې سروې فوکس ګروپ انټرویو ابزرویشن او په کم اندازه باندې ډاکومنټ شوي او کله کله موږ تاسو کمیونټي ورکشاپ میټینګ هم په نظر کې نیسو دا د نن ورځې درس